السلام علیکم درنو دوستانو د پښتنو ټیک ټاکرانو نن سبا څه حال دی پښتو کې چې کومه ټیک ټاکران دي چې په هغه کې په ټاپ باندې شیرینا دورانه ده زیبا ګل ده سندل خټک ده حریم شاه شمایله کوکو نایلا خان او داسې نور ډیر زیات ټیک ټاکران دي چې د غټول د پیسو ګټلو لپاره په سوشل میډیا باندې کوم کارونه کوي اوس یو داسې خبره هم راغلی ده چې د شیرینا دورانه یو خراب ویډیو راغلی نو درنو دوستانو تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې دغه ویډیو رښتیا د شیرینا دورانی ده او کده بل چا ده دا ویډیو هم در سره شریکوم تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مګورئ د ټولو نه اول خو تاسو ته یو خبره کول غواړم د هغې نه پس په بیا تاسو سره دغه ویډیو هم شریکوم قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې شیرینا دورانی نن سبا ډیره زیاته مشهوره ده هغه چې د افغانستان سره تعلق لري یعنی افغانۍ ده په پښتو فارسی دری په دې ټولو ژبو باندې خبرې کوي ټیک ټاک کې جوړوي په ټیک ټاک کې ډیر زیات فین فالوینګ هم لري هغه یو داسې څه پروګرامز هم شروع کړي دي چې خلکو سره ویلاګز کوي غپ شپ لګوي نو دغه نه وروسته اوس یو څو کسان ویل چې د دې څخه خراب ویډیوګانې راغلي دي نو قدرمنو تاسو ته معلومه ده چې دوی پسې ولې خلک خبرې کوي د دې مین وجه دا ده چې دوی په ټیک ټاک باندې هغه کارونه کوي چې هغه د نور ژبو والا کوم ټیک ټاکران چې دي هغوی دا کارونه نه کوي یعنی که تاسو وګورئ د نور ژبو والا ټیک ټاکران چې دي که د اردو والا دي یا انګلیش والا دي هغوی یو کانټینټ جوړوي یو کانټینټ کریټ کوي خو دوی څه کوي یا به ډانس کوي یا به د وجود مختلف حصې خوځوي بس داسې یو کارونه به کوي چې صرف خپل ځان مشهور کړي د خپل ځان مشهورتیا وکړي نو د دې د وجې کله چې د دوی ویډیوګانو ته د خلکو خیال کیږي نو دوی پسې بیا بدې ردې خبرې هم لیکي نو په دې وجه باندې موږ هم دوی ته خواست کوو چې داسې کارونه مه کوئ ځوان نسل مه بېلارې کوئ او خپل ځانونه سم کړئ ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي الله پاک نه دا دعا کوئ چې الله پاک تاسو سمې لارې ته راولي او موږ ته دې هم الله پاک هدایت را په برخه کړي امید لرم چې تاسو په زما د ویډیو خوښه شوې وي غوښتل مو چې دا ټول تفصیل تاسو سره شریک کړم د ویډیو د کتلو مننه خوشحاله اوسئ پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ